الرحمن الرحیم دا زموږ نن نسمه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ د اریس په باره کې مزید کار کوو. نو راځو اکلیپس ته. فار ایگزامپل زه راځم یو اری جوړوم int د اری نوم دم ARR is equal to new int او ما واخسته 6 element. نو ما 6 element واخسته. په زړه ویډیو کې ما تاسو ته ویلې چې پر روانه ویډیو کې په انټری څنګه کوو، په دې کې د لوپ په تر باندې په دې کې انټری کوو. نو سمپل خبر دا لوپ موږ الریډي ډسکس کړی دی چې لوپس چی دي. نو دې ویډیو کې موږ تاسو ډایرکټ د 6 elements کې څنګه ډیټا انټری کوي د لوپ په تر باندې، دا ایزی خبره ده. نو اف راواخله، سوري ناٹ اف، لوپ. نو فور int I is equal to 0. نو I is less than 6. سمه ده. زه ځکه 6 اخلم چې ما سره 6 element دي. سمه ده. نو زه ورته راځم I پلس پلس ورته وایم. نو دا ما خپل لوپ جوړ کړ. نو 6 element دي، ما سره به دا شپږ ځلته دا لوپ به ما سره دوران کوي، یعنی رن کېږي به شپږ ځلې. که زه چې دلته 1 واخلم 1، نو بیا مجبور یم چې زه دلته ورته ایکول ساین ورسره واچوم، یعنی مطلب 1 نه واخله تر 6 پورې او 6 دې پکې شامل وي. که زه دا ایکول ساین ته نسته کوم، نو دې مطلب دا ده چې د 1 نه واخله تر شپږو پورې او شپږ دې پکې شامل نه وي 5 پورې، ځکه د 0 نه دې کاونټ شروع کوي. نو اوس راځم ورته وایم چې سیسټم ډاټ آوټ، یا ډایرکټ ورته وایم چې ما ته انټری وکړه په څه شي کې، په ARR of څه شي کې I مې ځکه واخیسته چې I چې یو ځل دا لوپ رن کېږي نو پیلني ځل باندې دا 0 وي. نو دې مطلب دا دی چې ARR of 0 صحیح دی. نو بیا چې دا پلس پلس شي نو ARR of 1 ARR of 2 او همداسې تر 5 پورې به دا ځي. سمه ده. 6 پورې ځکه نه ځي چې دلته لیس دین 6 دی اخیستی ده، ایکول ټو سره نشته ده. نو زه به ورته وایم چې ایکول ټو څه وکړه، ما ته دې کې یو نمبر واخلې، یو کانسټنټ نمبر به زه دلته جوړ کړم، دغه نمبر پکې انټري کوه. فار ایگزامپل زه ورته وایم چې int number is equal to 900. نو ټولو کې به دا 900 راته واچي is equal to څه شی نمبر. نو نمبر واخله. نو ګوره زه دا که رن کړم دې ټولو کې ما ته نمبر اچي راته. اوس نمبر اچولی دی خو هغه ما ته شو کېږي نه، اصل کې هغه میمري کې پروت ده. نو زه به راشم دلته به ورته وایم چې ته ما ته څه وکړه، اوس پرنټ کړه دوباره، د لوپ نه بهر راوځه، ما ته پرنټ کړه دوباره. څه شی پرنټ کړه؟ نمبر راته پرنټ کړه. زه ورته وایم چې سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټلن او کوم یو نمبر پرنټ کوي. زه ورته وایم چې پوزیشن 0 راته پرنټ کړه. سمه ده. نو پوزیشن 0 is equal to so ka plus ARR of 0 ما ته پرنټ کړه. سمه ده. دا یې ما میسج شو، دا د میسج راته ښیي او دا د هغه لوکیشن دی راته پرنټ کوي. ګوره نو په 0 پلیس باندې تاسو 900 پروت دی. که ته ورته وایې نه ما ته څه وکړه، ما ته 5م پوزیشن پرنټ کړه، 5م پوزیشن پرنټ کړه، دا د میسج شو او دلته به ته ورته 5م پوزیشن ادرس ورکړي. نو اوس که زه دا رن کړم نو ګوره په هغې باندې 900 پروت دی، ځکه ته هلته وګوره نمبر دی په ټولو کې اچولی، په 0 باندې 1. ته وایې چې نه زه مختلفې نمبرونه اچوم، نو مختلفو نمبرونو دپاره ته بیا هغه استعمال کړه، سکینر استعمال کړه. سکینر چې استعمالوي راشه دلته ورته وایه چې ما ته سکینر is equal to new scanner. اوس سکینر څه شی دی؟ دا مخکې الریډي ما ډسکس کړی دی. سیسټم که تاسو ته نه معلومه یا هم هیر شوی او یا هغه سټوډنټس چې دا ویډیو پیله ځل دپاره ګوري سکینر په باره کې معلومات لاړ شئ پریویس ویډیو چیک کړه، ما مخکینی ویډیوز کې سکینر مکمل کړی ده. نو زه اوس راځم ورته وایم چې int ARR of I ماته مساوي کړه د چی سره؟ مساوي کړه د سکینر سره. صحیح ده. سکینر ډاټ نیکسټ. صحیح ده. نیکسټ int. نو دا راته واخله. سمه ده. نو اوس که زه دا انټري کوم ګوره، نو دا ما انټري وکړله. اوس که زه راشم ګوره دلته ما ته څه میسج نه ده راکړی، ما نمبر غواړي که نه غواړي. نو زه به دلته راشم ورته وایم مخکې له دې نه چې ته ما نمبر غواړې او array of I کې اچوي، array of 0 1 2 3 and 5 کې اچوي. نو هغې مخکې ما ته یو سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټلن ما ته یو میسج راکړه، پلیز انټر a number and position. کوم پوزیشن کې؟ فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ما ته
دلته پلس آی پوزیشن کې ځکه یعنی 0 پوزیشن باندې متل څوک نمبر واچو بیا به راځي آی چې 1 شو نو به درنه سوال کوي چې پلیز انټر ا نمبر ان 1 پوزیشن ګوره زه دا رن کومه اوس وګورئ دا تاسو ته وایي چې پلیز انټر ا نمبر ان پوزیشن 0 زه به ورته وایم چې 70 نو دا 70 کې لګي ګوره اتوماتیک 1 شو دا دی 30 همداسې ورته وایم چې 20 همداسې ورته وایم چې بیا 770 نو ګوره ما نه شپږ نمبر به دا وغواړي خلاص خو اخر کې ما ته چې کوم نمبر په 5 باندې پروت دی هغه به راته شو کړي ځکه دا ګوره په 5 نمبر باندې ما 20 اچولی نو 20 راته شو هغه ځکه چې دلته تاسو وګورئ موږ ورته د لوپ نه لاندې ورته ویلي دي چې ته ما ته د 5 نمبر پوزیشن ما ته څه وکړه ډیټا راته شو کړه که زه ورته وایم نه ما ته د 2 نمبر ډیټا شو کړه او زه راشم دلته ورته وایم چې 2 نو 2 اوس وګوره ورته رن کړه دا نو ته به وایي چې enter a number in position 0 نو زه به راشم ورته سمپل به ووایم چې 5 7 3 and so on 0 او 12 دا وګوره په 2 نمبر پوزیشن باندې 3 اچولی ده نو 2 نمبر پوزیشن باندې وګوره ما 3 اچولی دا لاندې ځکه روان دی چې تا ورسره دلته پرنټ الن استعمال کړی ده سمه ده که ته پرنټ الن استعمال نه کړې بیا دا ټول درته په یو لاین کې راځي فار ایگزامپل دا ګوره که زه دا ایسته کړم الن دا ټول په یو نمبر کې په یو لاین کې راځي فار ایگزامپل زه ورته وایم چې اوس ماته 30 دا ګورئ په یو نمبر کې روان دی نو ګوره په پوزیشن نمبر 2 باندې ما 5 اچولی ده پوزیشن نمبر 2 5 بیا دلته میسج کې ورته چینجز راوړی ښه که دا حالت مخکې به زه دې شکل نه کار اخلي ګوره ایکول نو ګوره پوزیشن نمبر 0 زه به ورته وایم چې 30 نو بله مې انټري وکړه نو زه به ورته وایم چې 39 صحیح دی پوزیشن نمبر 0 equal to 0 دلته ګوره زه نه به زه دا equal to ایسته کړم دې خوا ته به راشم ورته وایم چې پلس equal to خلاص نو اوس یې رن کړه نو ګوره پوزیشن نمبر 0 4 2 3 8 34 76 دا ګورئ نو په 2 نمبر باندې تاسو څه واچو 8 ته واچو نو داسې حالت دی په دې شکل باندې تاسو کولی شئ فار ایگزامپل هغې نه پس زه ورته وایم چې ما ته څه وکړه یو بل پوزیشن نمبر 4 او ما ته د پوزیشن نمبر 4 ډیټا شو کړه دا وګوره رن یې کړه نو زه به ورته وایم چې 3 مختلفه ډیټا ما واچوله ورته نو پوزیشن نمبر 2 باندې ته نمبر 2 باندې څه واچوله پوزیشن نمبر 4 باندې ته 35 انټري کړې ده نو په دې شکل باندې تاسو د لوپس په تھرو باندې کولی شئ ډیټا انټري وکړئ بله خبره دا که تاسو غواړئ دا ټوله ډیټا فار ایگزامپل ما شپږ انټري وکړل او زه شپږ واړه غواړم په یو ځای باندې شو شي ما ته پرنټ کړمه نو هغې لپاره بیا بل لوپ چلاوی صحیح ده نو دا یو لوپ ده د انټري لپاره زه به یو بل لوپ وچلوم فار ایگزامپل فار او هلته به وښیم بیا ما آی is equal to 0 I is less than 6 نو I plus plus صحیح ده ګوره زه بل لوپ چلوم هغې لپاره وایم سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ که ماته صحیح ده نو ګوره یو ځای پرنټ کوي نیو لاین کې پرنټ کوي څنګه کوي یو ځای په یو لاین کې پرنټ کوي نو بیا هغه ته ضرورت نشته چې الن ورسره ولیکي نو زه به ورته وایم چې پوزیشن صحیح ده که نه کوم یو پوزیشن دلته راشه ورته وایم پوزیشن آی contain دا ګوره زه مسج به جوړوم contain what a double r of I صحیح ده of I نو a double r دا زما څه شی ده ارې ده او I چې د انډکس نمبر ده چې دې ځای نه به راخلي سمه ده نو اوس ګوره زه راځم ورته وایم چې ماته دا رن کړه نو ګوره زه پروګرام څنګه رن کوم فار ایگزامپل ما 5 6 7 او دومره مختلفه نمبر مې واخیسته نو ګوره پوزیشن 0 contain 5 څه شو ولې رانغی دا څه مسله اوکې پوزیشن 0 contain 5 صحیح دی پوزیشن 1 contain 6 پوزیشن 2 contain 3 زه وایم نه یار هغې نه ښه ده چې ما ته څه وکړه الن استعمال کړه پکې نو زه راځم ورته وایم 4 ته راځم او دلته ورته وایم چې نه په دې شکل باندې نه ما ته دلته کې الن استعمال کړه الن نو ګوره زه دا رن کوم اوس ګوره ورته فار ایگزامپل پوزیشن 0 4 4 6 5 7 8 1 ګوره position 0 contain 4 and so on دا یې ته پرنټ آوټ یې ته اتوماټیک راوباسي نو دا موږ سره اریز کې ډایرکټ انټري د لوپ په تھرو باندې د فار لوپ په تھرو باندې
while loop او do while په loop باندې هم کولای شئ. فار ایگزامپل زه راځم ورته وایم while دا while به زه وکړم do while تاسو خپله وکړئ سمه ده. نو while زه ورته وایم چې I is less than صحیح دی که نه less than 6 نو I کوم ځای کې دی I دا نه پېژني فعلا نو ته به ورته I بهر ډیکلیئر کړه چې I into I is equal to 0 صحیح ده. نو چې کله پورې هغه وخت پورې به دا لوپ چلایي تر څو پورې چې دا I د 0 نه وړوکی دی. دلته ورته راشو ورته I پلس پلس که ماته صحیح ده. نو I پلس پلس دا انکریمنټ هم شو دا دی. دلته به بره ورته څه وکړي خپل مسج به ورته شو کړي صحیح ده. نو زه به ورته وایم چې system dot out dot println صحیح ده. نو هماغه خبره ده دلته به ورته ووایي چې enter number صحیح ده. نو ډبل کوډ بیا به دلته راشي پلس in position enter number and I صحیح ده. enter number and position I صحیح ده position I. نو هغې نه پس به ورته ووایي چې ماته څه وکړه ای ډبل آر of څه شي I sorry ای ډبل آر of I ماته مساوي که د چی سره د سکینر سره سکینر ډاټ next int صحیح ده چې یعنې بهر د کیبورډ نه پکې انټري کوي خلاص. نو اوس راشه وګوره دا ماته اوس کوي مانه به 5 شپږ نمبر غواړي نه ګوره enter number in position 055 enter number in position 177 وګوره دا د for the while loop په ترو باندې and so on. همدغسې د while loop په ترو باندې تاسو خپله د output راوباسئ د do while loop په ترو باندې پکې انټري وکړئ او د هغې output یعنې print یې هم چنان وباسئ. نو په دې باندې تاسو پریکټس وکړئ هم پریکټس وشي او هم پروګرام باندې پوه شئ چې یاره څنګه د while for loop او do while loop باندې څنګه انټري کېږي په دې کې څنګه اکسس کېږي دا arrays.